ستا د زمنو په ما نن کړی دی خیبرستان د ګیلمن نه یمه او ملګرو که دغه حوصله دغه جذبه دغه همت قایم وي ملګرو داسې نشي کېدی چې دا د پاکستان جرنیلان دا د پاکستان فوج دا د امریکې یو پراکسي فوج دلته په دې خاوره باندې بیا دهشتګردي وکړي چې په دې پښتونخوا وطن کې به دا ورځ ډېره زر راشي چې دا وطن به خپلواکي حاصل کړي دا قام به خپلواکي حاصله کړي دا قام به د خپلې خاورې تشتن شي جرګې د انتظاماتو شروع کولو آغاز شوی دی نو دلته ملګري په میدان کې ولاړو شپه به یې تېروله ورځ به یې تېروله شپې به ریاست راغی پینټونه به یې وسوځول انسوګیس به یې وچلولو سبا به بیا ملګري راغلل بیا به یې میدان ونیولو هغې به بیا رالل بیا به یې انسوګیس وچلولو بله اوس به بیا ملګري رالل بیا به میدان ونیولو نو زه به ته وایم چې ټوله د ریاست مشندري دې وکتله راشه نن وګوره چې په میدان څوک ولاړ دی راشه ملګرو تاسو د ریاست جبر ته شکست ورکړی دی تاسو د ریاست تکبر ته شکست ورکړی دی تاسو د ریاست غرور ته شکست ورکړی دی او ملګرو که دغه حوصله دغه جذبه دغه همت قایم وي ملګرو داسې نشي کېدی چې دا د پاکستان جرنیلان دا د پاکستان فوج دا د امریکې یو پراکسي فوج دلته په دې خاوره باندې بیا دهشتګردي وکړي ملګرو دا بیداري غواړي دا همت غواړي دا سیاسي پوهه غواړي دا سیاسي تنظیم غواړي ملګرو دا څنګه چې نن په نظم و ضبط یا پرون یا انشاءالله سبا پورې دا ترتیب دغه شانته روان دی د ټول پښتونخوا وطن نه د ټول پښتونخوا وطن نه پښتانه راځي په یو داسې انداز روان دی لکه د خپل قومي مبارزې د خپل قومي مرام دپاره چې سړی تبلیغ کوي که دا تبلیغ دا مونږ سالانه تبلیغ کو ملګرو تاسو به وګورئ چې په دې پښتونخوا وطن کې به دا ورځ ډېره زر راشي چې دا وطن به خپلواکي حاصل کړي دا قام به خپلواکي حاصله کړي دا قام به د خپلې خاورې تشتن شي ملګرو مونږ تفصیلا خبرې درنه په جرګه کې وکړې خپل سیاسي نظر مې چې کوم و هغه مو دلته په جرګه کې بیان کړو زمونږ د طرف نه په طور یو سیاسي ورکر ریاست ته د جرګې له طرفې چې کوم ډیمانډ زمونږ په ذهنونو کې وو هغه مونږ هلته ورته وښودل خو دلته نه یو خبره خامخا کوم او دا مې په جرګه کې هم وکړه چې دا خلک راغونډ شوي دي د امن په نوم دا نن چې دونه پنډال دی ورپسې دا ټول وطن د ټنټونو نه ډک دی هر یو ښار خپل ټنټ لګولی دی هر یو سیاسي ګوند خپل ټنټ لګولی دی هر یو سماجي تنظیم خپل ټنټ لګولی دی ملګرو دا د امن دپاره راغلی دی د امن په نوم باندې راغونډ شوي دي او د امن په حواله مونږ یو خبره ښه په جار کړې ده دننه مې جرګه کې هم وکړه همیشه مې په خپلو تقریرونو کې تکرار کړې ده او د دې سټیج نه نن بیا کومه چې پښتونخوا وطن کې یا پښتانه د دنیا په کوم یو ګوټ کې هم چې اوسېږي د عزت د احترام او د امن ژوند تر هغه وخته پورې نشي د دې نصیب کېدی تر څو پورې چې زموږ په لوی کور افغانستان کې امن نه راغلی تر څو پورې چې زموږ په لوی کور افغانستان اختیار د افغانستان د ولس دی او تر څو پورې چې دا د پاکستان د ریاست د ګوډاګو د اختیار نه موږ افغانستان نه یې آزاد کړی امن نشي راتلی او ملګرو دلته دا دغه په تسلسل کې
دا خلک د راوستل په افغانستان کې کېنول د امریکې په وینا د امریکې د ګټې دپاره اوس د پاکستان فوج لګیا دی. دا پښتونخوا وطن هم طالب ته حواله کوي. ملګرو د دې پنډال نه دې واوري چې دلته په دې خاوره په هېڅ صورت هم دا ولس مزید د خلکو گنجایش نشته. دا خلک په مزاحمت کوي. دا خلک په د دې کیسې مخالفت کوي او تر هغه وخته به مخالفت کوي چې تر څو پورې ته د خپلو پالیسیو نه تو بغیر شوی نه یې. مزاحمت تو کوي که نه کوئ به مزاحمت. ملګرو مشران نور هم دي. زه په دې یو شعر اجازت ته نه غواړم. د دې خاورې دپاره دی د دې خاورې دپاره دی کم ننګ چې د خاورې په د ټول لرو بر افغان وطن باندې کړی دی. دا په کومه تاریخي خاوره چې د نن یو عظیمه اجتماع روانه ده د دې خاورې دپاره د خټک صاحب دا شعر چې د غم دنیا کې استوګن نه یمه ګل یم ازغی د دې چمن نه یمه او ستا د زامنو په ما ننګ کړی دی خیبرستان د ګیلمن نه یمه. ملګرو دا خبره وکړه باز نیم شعر د موقع په مناسبت سره خوند کوي. هغه یو ځل مې چې ویلی دی ما خیال کې هغه خوند یې ډېر و. خو اوس په بهرحال دا ملګري دا وایي او بار بار ګوره دا حساب کتاب شروع شوی دی. دا حساب کتاب شروع شوی دی او دا حساب کتاب به تر هغې وخته پورې روان وي چې تر څو پورې مونږ د خپل ولس ته انصاف نه یې اخیستلی. مونږ ورته بیا دغه شعر وایو چې دا زما تړلی لاس او ستا درنې څپېړې یو ورځ خو به جانانه دا حساب کې راولو.